السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم ستاسو څنګه کولی سي چې د موبایل ډیټا مې محفوظه کړي. یعنې دوستانو که چیرې ستاسو موبایل زیاتې امبیانې خوري او ستاسو د موبایل پیکیج زر ختمیږي، یعنې موبایل له تاسو څخه امبیانې بیخي زیاتې خوري، نو دغه څه وجه ده. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه کنټنټ نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو ګوره، که چیرې ستاسو موبایل زیات امبیانې خوري، د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو ګوره ملګرو، د دغه اپلیکیشن نوم ده ویلکم ټو ډیټا آی. د دغه اپلیکیشن نوم ډیټا آی ده. نو د دې لپاره به بیا تاسو راسئ په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره دوستانو دغه موډ چې ده وایي سیوینګ ډیټا سیوینګ موډ، دغه موډ یې دلته آف ده. دغه به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو اون کړئ، کوم پرمیشنان چې له تاسو څخه غواړي هغه ټول پرمیشنان به تاسو ورکړئ او هغه به تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو زما په موبایل کې دغه رقم ته اپلیکیشنان شته چې هغه له ما څخه ډیټا خوري، خو زه یې استعمالوم نه. نو زه غواړم چې هغه اپلیکیشنان دې ټول بلاک کړمه، نو بیا دې هغه ډیټا نه خوري. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په کنټرول بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په کنټرول بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم اودر اپس تاسو په اودر اپس باندې کلیک وکړئ. ټوټل اپسونه به تاسو ته راوړي. دغه رقم ګوره دوستانو تاسو په خپل موبایل کې یو گیم انسټال کړی وي او تاسو هغه گیم نه استعمالوئ، نو هغه له تاسو څخه ډیټا خوري. د دې لپاره به هغه تاسو بلاک کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو هغه تاسو بلاک کړئ، بیا به هغه له تاسو څخه ډیټا نه خوري. دغه رقم که دغه یو گیم وي یا دغه رقم یو بل اپلیکیشن وي یا پلی سټور وي یا دغه رقم هر شی چې وي، هغه که تاسو غواړئ چې بلاک یې کړئ، بیا دې هغه له تاسو څخه ډیټا ونه خوري. نو صرف به تاسو هغه اون کړئ، یعنې دغه کومه دغه چې ده کومه موډ بټن چې ده دغه به تاسو اون کړئ. کله چې دغه تاسو اون کړئ، بیا به هغه له تاسو څخه ډیټا نه خوري، هغه به ستاسو ډیټا محفوظه کړي. دغه رقم ګوره ملګرو زه یوټیوب هم اونوم، هغه مې هم اون کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو ټول اون کړئ، هغه که هر اپلیکیشن وي، بیا به هغه له تاسو څخه ډیټا نه خوري او ستاسو د موبایل امبیانې به زیاتې نه ختمیږي. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د موبایل ډیټا مې محفوظه کړئ، بیا به هیڅکله هم ستاسو د موبایل ډیټا زر نه ختمیږي. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه کنټنټ نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.